په افغانستان کې که جګړې له یوې خوا د سر درانه زیانونه درلودل، له بلې خوا یې د دې هیواد تاریخي او کلتوري اثارو ته هم په تیرو څو لسیزو کې زیات زیانونه اړولي دي. بامیان هم یو د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې جګړې پکې تر ډیره تاریخي اثار زیانمن کړي او یا هم له منځه وړي دي. 2 کاله وړاندې بامیانو ولایت ته د یو شمېر چیني رضاکارانو له ورتګ سره د کلتوري ارزښتونو اړوند د ماشومانو لپاره د دوی په مالي ملاتړ او د ځایي رضاکارانو په همکارۍ یو شمېر کورسونه جوړ شول او د دغه تیرو 2 کلونو په موده کې دوی ته د بامیانو ولایت د بېلابېلو تاریخي او کلتوري ارزښتونو معلومات وړاندې شوي دي. له دغه کورسونو څخه یو هم د نان کورس و. په دغه کورس کې په لومړي ځل تقریبا شاوخوا 100 تنو زده کوونکو برخه اخیستې وه او د وخت په تېرېدو سره دغه شمېر تقریبا 500 تنو ته ورسېدل. نن د دغه شاګردانو د درس وروستۍ ورځ ده او نور دوی له دغه کورس څخه فارغېږي او دوی ته په تېرو 2 کلونو کې د بامیانو د بېلابېلو تاریخي ځایونو په هکله باندې معلومات ورکول سوي دي. راځئ له موږ سره په ګډه باندې د دوی د دغه درس وروستۍ ورځ وګورئ. این کورس تقریبا از 2 سال به پیش آغاز شده بود. تقریبا در 1 سال گذشته یک تعداد از شاگردان ما آموزش دادیم، ولی در 3 ماه گذشته ما از مناطق مختلف بامیان در این کورس شاگرد جذب کردیم برای از اینکه اینا در مورد میراث‌های فرهنگی، حفاظت از او و این که شناسایی بکنن، معلومات داشته باشند، در قسمت والدینشون معلومات داشته باشند، کلا جامعه محلی در قسمت حفاظت از میراث‌های فرهنگی معلومات داشته باشند. ما اینا را جذب کردیم. د دغه ماشومانو کورنۍ وایي چې د نن کورس له جوړېدو وروسته ځایي وګړو ته ډېرې ګټې رسېدلې دي او اوس مهال د ماشومانو تر څنګ ډېری هغه کورنۍ چې خپل اولادونه یې په دې کورس کې شامل کړي دي د ډېری تاریخي اثارو او کلتوري ارزښتونو اړوند یې زیات معلومات ترلاسه کړي دي. واقعا بچه‌ها تلاش می‌کردن دیگه. متن که اومد از من بپرسید، مثلا من خیلی مصروفم، مثلا بچه کوچیک دارم، از من بپرسید که مثلا در قدیم از چی چیز تبادله میکردن. من یا حواسم بود یا نبود، چیزی نگفتم. وزیر من گفتم فکر کنم پول نبوده که یک جنسی رو میدادم میگرفتم مرد تشریح میکرد آفرین توی رو بلد بودی دیگه. درباره ساحات بامیان از من میپرسید، من بعضیش رو میدانستم، فقط بودا رو میدانستم و شرق الغله دیگه. چند چیز دیگر ای اضافه میکرد. هم معلومات من بالا رفت یاد گرفتم هم خودش. این پروژه بسیار پروژه خوب بود. از کشور چین تشکری میکنیم به قدم اول که اولادای ما را آگاهی داد در بخش میراث‌های فرهنگی و ولایت بامیان یک ولایت باستانی و تاریخی است. این درسی که اولادا تا این لحظه را خوانده خود اما قدم صفری پیرایش تشکری میکنیم. در قدم دوم این پروژه را ما طولانی مدت میخواهیم. چرا طولانی مدت؟ در ولایت بامیان خداوند امنیت و آرامی را در وطن مادر را به این منوال پیش بره. از کل دنیا اینجا توریست میاد، اینجا زبانهای مختلف دنیا را این اولادا یاد بگیره به خاطر ترجمانی که به رضا فامانده بتانه. زید خان په دغه کورس کې لومړی درجه ترلاسه کړې ده. دی په دې کورس کې ترلاسه کړي معلومات له خپلې کورنۍ سره هم شریکوي او اوس یې د مور او پلار په ګډون خویندې او وروڼه هم د خپل ولایت له تاریخي معلوماتو څخه خبر شوي دي. یک روز معلم اما در قریه از ما آمد در خانه از ما که مرا نام گرفت. حالی ما در می کورس هستم، حالی ما احساسات خوش و خوب دارم که از استادا راضی هستم که درباره میراث فرهنگی معلومات پیدا کردیم. نن دغه کلتوري مرکز ته د ماشومانو په ګډون د دوی مور او پلار هم راغوښتل شوي دي او د تاریخي ارزښتونو په هکله به معلومات ورکول کیږي. میراث‌های فرهنگی که هست هویت ملی از ما نشان می‌دهد. باید ما از او خوب نگهداری کنیم
که خراب نشد دیگه نیاکان ما وجا مونده میراث فرهنگی که هست به معنای چیزی که از نیاکان ما وجا مونده میراث فرهنگی گفته میشد. میراث بدون یکیش میراث طبیعی یکی دیگه میراث فرهنگی. دغه ماشومان چې ډیری بېوزله دي دوی ته د درس په بدل کې وچه ډوډۍ ورکول کېده او دغه راز درسي توکي هم د نان کورس د ادارې له لوري ورته چمتو کېدل. ځایي ماشومان وایي هیله لري چې دغه کورس دوام پیدا کړي او دوی د تاریخي او کلتوري ارزښتونو په اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړي. ما خیلی خوشحال هستم و خیلی زحمت هم کشیدیم تا نمره 4 گرفتیم. ما در آینده دل ما همین درس ادامه بدم و رشته باستانشناسی رو پیشه بگیرم.